معلومیږي دې پوښي چې الله زما د مال کې سم ملاوت دی څه شی دی پکې دا تینا زه وباسم اجي صاحب حج کوي خدای دې زموږ د ټولو حجونو د خپل رضا نصیب کړي عمرې کوي او دې راضي او دې بیا د حرامو نه منع کېږي نه نو دې پوښي چې زما لبیک الله ته قبول نه دی زما لبیک نو قبول زما احرام نو قبول زما د عرفات حاضری نو قبوله ځکه زه په ماغې غم کې بیا مبتلا شم نو عزیزانو درخواست مې دا دی هر عمل د خدای د رضا دپاره واتم الحج والعمرة لله واتم الحج والعمرة لله حج د پاره د الله عمره د پاره د الله روزه د پاره د الله حج د پاره د الله جهاد د پاره د الله زکات د پاره د الله ذکر د پاره د الله سخا د پاره د الله د رضا تلاوت د پاره د الله د رضا خپل بد عبادت په لذت باندې موږ او تاسو پوښ نن پوي نه یو نن کافر اغه لګې دی موت آتا چلو نه خي یعنی موت آتا عدل خي په ایمان وي یو مسلمان د بل مسلمان د مال د غصب کول د پاره داغي په مړی